السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول برک روغ و جوړ او د صحت پر جامو سنبال یاست. زه مسعود نازک یم او تاسو ته د وینا ارزښت او وینا در پیژنم. موږ په یوه داسې ټولنه کې ژوند کوو. امکان لري چې هره شیبه د داسې پیښو سره مخ شو چې باید په یوه اړینه موضوع د خلکو پر وړاندې خبرې وکړو، که په رسمي بڼه وي او که په غیر رسمي بڼه، غونډه وي، کنفرانس وي او که چېرته په یو موټر کې سفر کوو. موږ او تاسو په یو داسې هیواد کې ژوند کوو چې د 4 لسیزو راهیسې جګړه روانه وه. میلیونونو شهیدان مو ورکړي دي. اوس پر دغه خاوره کې الحمدلله امن راغلی دی. د خلکو اذهان جوړول به دومره اسان کار نه وي، نو اړینه ده چې د وینا فن زده کړو. لومړی باید پوه شو چې وینا څه ته وایي. وینا د فکر یعنې اند وړاندې کولو څخه عبارت ده. بل تعریف: وینا د انسان د فکري خدماتو مجموعه ده. وینا هغه فن دی چې ویناوال اوریدونکو ته د خبرو خپلو ویناو په وسیله قناعت ورکوي، خپلو موخو او اهدافو ته یې هڅوي. وینا هغه هنر دی چې ټول خلک هغه ته اړتیا لري، او هغه کسان چې خلکو سره راشه درشه لري نو دې هنر ته ډېر اړتیا لري. لکه څرنګه چې زموږ 15 سلنه اړیکې ژبنۍ بڼه لري، نو که چیرې د وینا ښه فن ونه لرو، نشو کولی ډېر بریالیتوبونو ته لاسرسی پیدا کړو، ځکه خپلو راتلونکو پلانونو ته په ونه رسیږو. تر ټولو زیاته ناقراري او ناارامي چې زیاتره محصلان، مدیران او اداري کارکوونکي لري، هغه دا ده چې ښه سیمینار نشي وړاندې کولی، په اداره کې ښې اړیکې نشي ساتلی، د خلکو ترمنځ خبرې نشي کولی، ځکه دا ټول کارونه ترسره کول یو ښه او باجرأت ویناوال ته اړتیا لري. ډېری کسان دې ته حیران وي چې څنګه پریزنټیشن وړاندې کړي، ځکه د وینا زده کړه د ټولنې ټولو وګړو لپاره ډېره مهمه او اړینه ده چې باید د وینا فن سره پوره بلدتیا ولرو. اکثره مدیران، محصلان او استادانو لپاره خورا زیاته اړینه ده. هغه محصلان چې څو میاشتې په یوه موضوع کار کوي تر څو په بریالیتوب سره یې وړاندې کړي، خو هغه په رسمي توګه نشي وړاندې کولی. د څو میاشتو زحمت یې له خاورو سره خاورې شي. او یا هم ځینې مدیران چې د وینا ضعف او کمزورتیا له امله نشي کولی قرارداد لاسته راوړي، د ادارې کارکوونکي له ستونزو او ننګونو سره مخ کوي. نو باید ووایم چې یو ښه مدیر او رهبر باید یو ښه ویناوال هم واوسي، او په روانو حالاتو کې د وینا فن زده کول ډېر اړین دي.